علی قدر امیر المؤمنین شیخ الحدیث هبت الله اخوزاده حفظه الله د لارښوونې پر بنسټ د وروستۍ زلزلې د شهیدانو ورثو او ټپیانو ته 1.8 میلیونه افغانیو نغدي مرستې وویشل شوې. د همکارو خیریه موسسو او مرستندویو هیوادونو په همکاري د 100,000 څخه زیاتو زیانمن شویو کورنیو لپاره د خوراکي، غیر خوراکي او نورو د اړتیا وړ توکو مرستې وویشل شوې. همدارا زلزله ځپلو ته موقتي کلینیکونه او کمپونه جوړ شول ترڅو یې پر وخت درملنه وشي او له ګرمۍ وژغورل شي. له 1,000 څخه د زیاتو زلزله ځپلو لپاره د دایمي استوګنځایونو انتظام وشو. زه د افغانستان د اسلامي امارت په نمایندګي په تیره زلزله کې له ټولو هغو هیوادونو، بهرنیو موسساتو او داخلي خیریه بنسټونو نه مننه کوم چې پر وخت یې مرستې وکړې او د سخت ضرورت په وخت کې اړمنو ته ورسېدې.